حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحم الله راوړی دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار زوید رسول سره ناس عبد الله بن عمر وی یو کس راغی چې هغه په انصارو کې فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو به وته یا رسول الله اي المؤمنين افضل اې د الله پیغمبر په مسلمانانو کې غوره مسلمان غوره مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم احسنهم خلقا د چا اخلاق چې مزیداری دی په دي مؤمنانو کې غوره مؤمن دی به وته فاي المؤمنين اكيس نو په دې مؤمنانو کې او خيار مسلمان کم یو دی او خيار مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس ويخيار انسان هغه دی چې مرګ ډیر راځي ځانته او د مرګ نه بعد چې کومې مرحلې دي د هغې دپاره ځان تیار ساتي دا په دې مؤمنانو کې هوښیار مؤمن دی او که تاسو خیال کړئ دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوري کوه محنت کوه کوشش کوه د حالاتو څه پته لګي داسې وي یو بل ته سبحان الله همدغه شان نصیحت ته خو لږې الټه که د آخرت دپاره محنت کوه کوشش کوه د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته به دې دنیا کې سبا نه به نه یې د ورځې تېرېږي د شپې تېرېږي نوې زړېږي ماشوم بوډا کېږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تېرېږي قومونه تېرېږي زمونږ مشران لاړو اوس چې دی زمونږ نمبر دی او داسې یو ترتیب روان دی او هر سړی د الله طرف ته روان دی او دا نورې سم نه دي خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې څوک کوم دي دا به فنا کېږي سوای د رب العالمین په دې څوک کوم دي کې موت هم یو صرف یو سکند پې لږې به د سترګو بندولو کې والله العظیم یو سکند یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختمه شوه په دې قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا ته چې انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی او هسپتال دی او هلته یې بوز او دلته یې راول او بیمار دی او شیشه کې بند کو هسپتال کې داخل کو سکول دی او کته دی او بر دی غټې قصې دي خو په تلو کې هېڅ هم نه لګي صرف د اواز ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه د یو څو سکندو د یو څو منټو کار دی دا آواز به زما او ستا په باره کې هم کېږي کل نفس ذائقة الموت زه وایم رسول صلی الله علیه وسلم یې نه دی بخلی ما او تا به څه وبخي که دې مرګ چې ته څوک یې بخلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بخلی د هغې نه مخکې نور پیغمبران دي هغه نه دی بخلی صحابه کرام نه دی بخلی علما نه دی بخلی مجاهدین نه دی بخلی رښتینی او نیکان خلک نه دی بخلی مشران نه دی بخلی کشران نه دی بخلی ښځې نه دی بخلی سړي نه دی بخلی بیماران نه دی بخلی روغ نه دی بخلی ښکلي نه دی بخلی بدرنګ نه دی بخلی اوچت نسب والی نه دی بخلی کمزوري نسب والی نه دی بخلی مالدار نه دی بخلی غریبانان نه دی بخلی ملکانان او بچایان نه دی بخلی فقیر او محتاج دا هم نه دی بخلی موت به څنګه بخي دا سوچ خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ډیره ناشنا خبره کړې ده او هغې ته غوږ کړې الله سبحانه وتعالی څه وایي قل ووایه ای پیغمبر دې خلکو ته إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم دا کم مرګ نه چې تاسو تښتئ دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګوره داسې نه دي ویلي چې تاسو به رانیسي تاسو سره به ملاقات کوي په دې کې یو فایده کله چې انسان د یو شي نه تښتي نو دې ته مخکې منډې وایي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې چې الله وایي ان الموت الذي تفرون منه د کم مرګ نه چې تاسو تښتئ که موږ تښتېدې د مرګ نه او د مرګ د شا نه راتلې بیا ډېره ښه وه موږ به ترې منډه تیزه وایو موږ به ترې مخکې تللی هسې هم د شا نه روان یو ناشنا خبره ده فانه ملاقیکم دا راځي د مخې نه
لکه چې ملاقات چې کلم کېږي دوی د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې له شا نه را روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه را روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما او تا خو په دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیټ ته که موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کیدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به دله مرګ راشي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقه وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړو خو دا د هیچا په لاس کې نشي سوای د رب العالمین شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب وی دا مرګ دی د دې نه تېښته نشتي خو صرف دومره ده چې دی د دې کټ نه کوشي ته به ورته خیج انتظار صرف دغې ته دی نور دا پکې نشته چې نه به راځي انتظار صرف د دې نمبر دی چې کله به تا په دې کټ باندې ږدي او سبحان الله دا کټ ګوره چېرته خالي کېږي نه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي او د اوسه پورې او د قیامته پورې دا کټ په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل یې ورته خیجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزوي او ما ورته به ورته خیجوي دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو څوک لګیا دی یو سکي څوک لګیا دی به بل سکي او دا راته ووایو څوک چې پکې ژوند تېری هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي هغه ختم شي او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچي مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د آدم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به چې سره په دې دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي د هغه راتلونکي لازم به راځي من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله همدغه شان وشو چې یو ورځ اعلان وشو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه مړ شو دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ نه 2 ورځې مخکې اوس زه میلاو شو او خبرې اترې او دا به داسې کوو دا چل به داسې کوو دا به الله به خیر کړي او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی صحیح 2 ورځې بعد ماښام منځ نه مخکې ملګري ټلیفون وکړو پلانې مې او پلانې خو بلو سره میلاو شو انشاءالله وایي هغه مړ دی هغه مړو په تلاجه کې پروت دی راځي وي هلته 2 ورځې مخکې چې هغه خبر او هغه مړ چې ورور غریب دغه شان پروت سوچ ما کوو 2 ورځې مخکې د غټې خبرې دا به کوو داسې به کوو دغه به کوو بیا بل یو ملګری زمونږ هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې ماښام مونځ یې زما په جومات کې وکړو او بیا ماله کور ته راغلو زمونږ کور ته نو ماشومانانو یې د ځان سره څه شی وړی نو هغې ماله واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونو وي ما ترې راغسته زما صحیح ده بیا مونږ یو څو منټه کې خبرې وکړې او ما بیا ملاقات وکړو انشاءالله او ضرور بیا ملاقات کوو او د روانې جمعې له به چېرته چکر ولګو چې ستا اجازات کوم صحیح ده انشاءالله ته بیا راشه په سبا له مازدیګر ټیم کې کوم ملګري چې ما ته ټلیفون وکړو هغه اوس هم ما سره دلته ناست دی سبا له مازدیګر ما ته ټلیفون وکړو وایي شیخ صاحب پلانې ما یو پلانې څه چللی وی وی هغه د شمیسي په تلاجي کې پروت دی مړ دی که هغه بیا خواله راځي پرون چې ما سره ماښام میلاو شو هغه وی حقه پرون چې میلاو شو چې مشهور غریب دغه شان پروت حالانکه ما ته دا ویل روانې جمعې له به وي چکر لګوو دا به کوو دغه به کوو ملاقاتونه به کوو غټې خبرې بیا غریب هېڅ پکې هم نه و ته شاید زموږ یو عربی ملګری دا ټول هغه خبرې چې ما سره شوي زه کې تاسو ته بیانوم چې زړه لږ را ژوندی شي یو عربی ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ما ته ټلیفون وکړو مکتبې ته نوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې
ما ډېر خلک مالته مې یو کتاب والا چې ذکر تاسو سره ملو شم بیا به خپله خبره وي صحیح ده بس سبا ته راشه ما ته یې نن زه د شپې ځم راوبلم سبا بیا ته راشه ما پسې بس صحیح ده سبا مازدیګر مونځ چې زه وکړم تا پسې بس درځم باذن الله مازدیګر مانځله زه مونځ مې وکړو بیا لاړم د هغه کور ته ور مې وټکو وړوکی ورور راووتو مې پلانې کوم ځای کې دی ابوس غلی مې پلانې کوم ځای کې وي هغه تراجي کې پروت دی مړ دی پرون سره ما خبرې کړې او کتاب یې مال اغست او میسیج بیا ما ته راولېږو وایي ستا کتاب ما اغستی دی او صرف په دې انتظار یم چې ته راشي بیا درله درکړم نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار و چې ملاقات به ورسره کوو سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه تعالی ورسره په آخرت کې زموږ ملاقات نصیب کړي دا دنیا ده قل متاع الدنيا قليل د دنیا دا سامان دا ژوند لږ ژوند والآخرة خير لمن اتقى او چې بچا کې تقوا یې د هغه لپاره آخرت وره وبل ذكر الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الله وی سچ ما تاسو له درکړي نو دا د دوکې سامان دي خلک به دوکه کی بس لګونته کی او آخرت همیشه پاتې کیدونکي